د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. پټ سند ملګرو ملتونو طالبانو ته د 6 میلیونه ډالرو ورکولو وړاندیز کړی. د ملګرو ملتونو په یوه افشا شوي سند کې ویل شوي چې دا اداره په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ته د نږدې 6 میلیونه ډالرو ورکولو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. رویټرز خبري اژانس چې د پټ سند لیدلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې د پیسې به راتلونکی کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیره کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان د فرحان حق په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د پوښتنې په ځواب کې لیکلي ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کارکوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې بشپړونکی وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د نږدې 6 میلیونه ډالرو د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې څو شنونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو له لوري د پیسو د ورکړې د وړاندیز یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا کار خو به د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. او فیترویوس وایي امریکا په افغانستان کې خپل سفارت نه پرانیزي. که امریکا په کابل کې د خپل سفارت له پرانیستلو ډډه وکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې پخوانی مشر ډیوید فیترویوس په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا او طالبان په خپلو کې یوه هوکړه لري چې په هغه کې مهم شرطونه راغلي دي، خو داسې ښکاري چې طالبان دغه شرطونو ته ژمن نه دي. د ده په وینا د ښځو د امنیت تامین، زده کړو ته د دوی پرېښودل، د کار زمینه برابرول او د بشري حقوقو رعایت کول تر ټولو مهم شرطونه دي. فیترویوس وایي له لومړي سره دا ممکنه نه ده چې متحده ایالات د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپېژني او بیا که دا کار هم وشي سره له دې به هم امریکا خپل سفارت په کابل کې نه پرانیزي. فیترویوس دغه راز وایي چې د همګړی طالبان مهم تجهیزات او وسلې په واک کې لري، خو که احتیاط ونه شي په راتلونکو میاشتو کې د خرابېدو امکان هم شته چې د پرزو او امکاناتو د نشتوالي له امله ښایي له کاره ولویږي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.